مایکروسافټ ورډ کې اوس ایډیټ مینو ته راځو. دا وال پیپر یې ځکه بدلوم چې لږ دې سره تاسو هم نه بور کېږي. دا شنه شنه ځایونه وګورئ لږ شان د سړي دا ذهن ورسره لږ فرش شي. ښه راځو ایډیټ مینو ته. انډو کنډو سنډو دا خو ډېر اسانه اپشنې دي. انډو څه کار کوي ګورئ. مثلا ما لیکل کړي دي my name is Ahmad from Afghanistan. My country is located in the center of Asia, the land of tigers, the Asian tigers. خیر دا خو افغانستان احمد خو پرېږده دې کې څه چل شته. لوکیټډ ایژیا یو غټ کو دلته یو سپیس دی. ښه اوس مثلا زه غواړم دغه لیکل مثلا ما انتخاب کړه ډیلیټ پښیمانه یم ایډیټ انډو کلیر ګوره بیرته واپس راغی. همدا ډول یوازې ډیلیټینګ دپاره نه دی. که چېرته مثلا موږ لیکل وکړه پښیمانه یو انډو ګوره لیکل واپس لاړل. هر وخت چې پښیمانه شو انډو ووهه. خو که په پښیمانتیا بیرته پښیمانه شي نو ریډیو ووهه. ریډو انډو ګوره ریډو مې واپس هغه لیکل راغلی. بیرته پښیمانه یې لرې بیا په پښیمانتیا پښیمانه یې ریډو. امید ده په دې پوه شوې. ډېر اسانه دی. کټ کاپي پیسټ کټ کاپي پیسټ ګوره کټ دا کار کوي. مثال مای نیم از احمد فرام افغانستان دا زه انتخابوم. اول به سلکشن کوئ. ما اوس په کلک ونیسئ دا درته ما ښودلی و. دا مې انتخاب کړو. دې ځای کې شارټ کټ یې هم شته. کنټرول ایکس هم استعمالیږي. دا اوس کټ دپاره دی. دا کاپي دپاره دا پیسټ دپاره. ایډیټ کټ دا ګوره بلکل دې ځای نه کټ کړه. دلته ما کلیک وکړه. لاندې خو کلیک نه کېږي ځکه د لاندې موږ لیکل نه دي کړي. د لین آخر سره کې به کلیک وکړئ انټر به ووهئ لاندې به راشئ او ایډیټ پیسټ نو هغه لیکلي ټول هغې ځای نه راوستل. دلته مای نیم از احمد فرام افغانستان. کاپي څه کار کوي؟ کاپي دا کار کوي چې د دې یو عکس غوندې ګوره زه اوس دا کاپي کوم او دلته پاس کلیک کوم ورته دلته پیسټ کلیک کوم. کاپي کټ کاپي نه وروسته پیسټ ضرور دی. پیسټ کلیک کوم ګوره لاندې هم شته هلته هم شته. د دې یو فوټو سټیټ یې هلته ویوړو او کټ چې دی بلکل دې ځای نه دا ختموي. بل ځای کې چې هر ځای ته ورته انتخاب کړي هلته شی کوي وړي او کاپي یې په خپل ځای کې هم پرېږدي او بل ځای کې هم درته شی کوي پیسټ کوي یې راولي یې درته. ښه امید ده کټ کاپي پیسټ باندې هم پوه شوي یاست. پیسټ سپیشل پیسټ سپیشل څه کار کوي؟ دې کې خو ډېر کارونه دي. مثلا موږ دا لیکل کړي دي. دا زه بلاک کوم دې ځای نه لږ رنګ ورکوم. وګورئ رنګ مې ورکړه ورته بیا یې انتخابوم کاپي. دلته اوس به راځو دلته یا کنټرول سی دا ما کاپي کړه. دلته راځم بل ځای کې کنټرول وي پیسټ مې کړه. صحیح شو. تاسو دې سره شارټ کټ سره هم کولی شئ. کنټرول زیډ انډو راځم پیسټ سپیشل ته کاپي کړی مې دی تیار. په سپیشل کې مختلف آپشنونه دي. که زه دا اونلاین مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجکټ کلیک کړم اوکې کړم نو ما هغه لیکل دلته راغله خو د تصویر په شکل کې دي. ګورئ بره لاندې زه وړی شم غټولی شم ورکوټې کولی شم. که زه ډبل کلیک پکې وکړم دې کې زه چینج زه هم کولی شم. دا وګورئ خو خیال کوئ د لاندې تاسو ټاسک بار ته وګورئ بل یو دغه کې اوپن شوی دا به بند کړئ. تاسو چینج زم چې وکړه دا بند کړئ. ګوره هغه چینج دلته اوریجنل فایل کې راغلی دی. تصویر غوندې راځي خو چینج زه هم پکې کولی شئ ډبل کلیک سره. ما ډیلیټ کړه واپس ډیلیټ بټن کې هغه نه ووهئ کیبورډ نه. په سپیشل کې په دې ورسېدلی تصویر په شکل راځي خو چینج پکې کېږي. خو که چېرته موږ پکچر کلیک کړو اوکې. اوس که زه ډبل کلیک وکړم ټکس کې چینج زه نشم کولی. شاید رنګ کې چینج زه وکړم نور سایز مایز یې ورته کم و زیات کړم خو لیکلو کې زه زیاتول او کمول نشم کولی. دواړو کې دا فرق و پکچر او په هغې کې. ډایرکټ مې جمپ ځکه ووهه چې دواړو تعلق شته دی ځکه هغه هم پکچر غوندې دا هم دواړو کې فرق څه شی و؟ فرق دا و چې دې کې مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجکټ کې که ډبل کلیک وکړو ټکس کې چینجز کولی شو او په پکچر کې ټکس کې چینجز یا نه شو کولی. چینجز ټکس کمولی زیاتولی نه شو په پکچر کې خو صرف رنګ روغن ورته ورکولی شو. فارمیټ ټکس کوم شی چې ما کاپي کړی دی رنګین لاندې پیسټ کړه. وګورئ سور راغی. پکچر مکچر هم دی دا عادي دی خو صرف فارمیټډ دی یعنې رنګ سره رنګ یوازې ضروري نه دی. مثلا دې کې تاسو بولډ دی ایټالیک دی دا وګوره مختلف دغه ورته ورکړي دي فارمیټ یې ورکړی دی. زه اوس دا بیا کاپي کوم لاندې کلیک کوم
پیسټ سپیشل کور ورته یم فارمیټ خو بالکل چې سره کم دی هغه سره راغی انډو کنټرول زیډ پیسټ سپیشل ان فارمیټ بې رنګ راولي اوکې دا وګورئ بالکل چې کوم فارمیټ موږ ورکړی هغه یو فارمیټ هم ورسره نه راغلی ساده سره خمچو ماغسې تور نه دی هغه د کوم چې از ډیفالټ هغه تاسو انتخاب کړی هماغسې راځي پوه شولې بیا راځم دلته ایچ ټي ایم ایل یا ان فارمیټ بې رنګ ایچ ټي ایم ایل عادي بالکل سمپل سره خمچې دی بس ماغسې ماته راوړه پیسټ لینک څه کار کوي پیسټ لینک زه اوکې کړم اوس که زه دې دوو لینونو کې چینج کوم لاندنۍ کې هم کېږي ځکه چې ما ورته په سپیشل کې لینک ورته انتخاب کړ پیسټ لینک ګوره زه لیکم د لینډ آف ټایګرز د ایشین ټایګرز وی بلیو آن ګاډ زه اوس لاندې کلیک کوم هغه لیکل دلته م راځي ګوره ورته وی بلیو آن ګاډ نو لینک شو دواړو منځ کې یو ارتباط غوندې پیدا شو که زه دا مثلا پاک کړم او دلته کلیک وکړم ګوره دې نه پاکېږي نو پاسني او لاندني پاسني کې څه چینجز کوي لاندني کې به اټومیټک خپله راځي که چېرته اټومیټک نه غواړئ بیا به څه کوو ایډیټ مینو دا هر څه به پرېږدئ لاندې لینک ته به راشي ځکه چې موږ په سپیشل کې پیس لینک انتخاب کړی نو دلته دغه لینک اکثره وخت ډسیبل اوس انیبل شوی دی دا کلیک کوي ګوره اټومیټک دی زه ورته دلته منول کلیک کوم نو زه اوکې کړم او اوس زه په دې کې چینج وکړم نو اټومیټک چینجز به نه راځي it is the tiger's house یا لینډ ګوره دلته رانغی چینج لاندې ما کلیک وکړه هغه چینجز رانغله ولې ځکه چې په لینک کې په سپیشل آپشن چې کوم اټومیټک کو هغه ما منول کړه که چېرته اوس ته دغه چینجز دلته غواړې چې راشي اټومیټک نه غواړي چې اټومیټک کلیک کړي ځکه اټومیټک سره خو راځي ته وایي چې یاره بس همدغه چینجز راشي نور که زه لیکلي کوم هغه د نه راځي نو اپډیټ ناو هېڅ اټومیټک مه کلیک کوئ اپډیټ ناو بټن دلته وګورئ ښکاري دا کلیک کوئ لاندې وګورئ چینجز راغله اټ از د ټایګرز هاوس د ایشین ټایګرز هغه چینجز چې موږ هلته کړي وو هغه راغله لا کې بیا اپډیټ کېږي هم نه هېڅ هم نه کېږي اوپن سورس دا لیکل د کوم ځای نه راوستي دي کېدای شي موږ د بل یو فایل یعنې سیف شوي فایل نه هم موږ کولی شو یو شی پیسټ لینک کړو دا یاد لرئ ګوره چې کله دا بیا کلیک کړو هغه فایل چې کوم ځای کې سیف شوي هغه ځای نه اوپن کوي راته زه دا کلیک کوم ماته دا ځای ښیي برانی ځکه چې ما دې ځای نه دا دلته کاپي کړی دی اوپن سورس چینج سورس مثلا دغه سورس چې کوم ما بره د لاندې کاپي کړی دغه سورس مثلا چینج کړي بالکل بس دې کې نور زه مثلا بل فایل سره دا چینج کول غواړم دا کلیک کړئ دې ځای نه اوس مثلا زه پیس فایل انتخابوم اوپن اپډیټ زه کلیک کوم ځکه اټومیټک نه دی رانغی اپډیټ کلیک کړئ دا وګوره بالکل هغه کم چې موږ هغه سورس راوستی و د بره لیکلو نه په سپیشل په ذریعه باندې هغه بالکل چینج شو دا کلوز کوم انډو کلیک کوم خپل حالت ته راغی که چېرته لینک کې موږ بریک لینک کلیک کړو بالکل د اټومیټک منول یعنې دا ارتباط به بالکل ختم شي هغه پیسټ سپیشل کې چې موږ پیسټ لینک کلیک کړی هغه پیسټ لینک دا کوم چې ارتباط لینک مینس کې دی دا به ختم شي اوس دستي دا نه کلیک کوو راځو لینک آبجیکټ ایډیټ یا اوپن دواړه یو کار کوي مثلا ته غواړې چې چینج مینجز پکې کې بیا دلته بهرنی ځای درته ښیي چې همدې کې چینج وکړه لاندې به چینج وشي لاندې کلیک وکړئ ځکه دا آپشن ځکه ډسیبل شو دلته راځو کنورټ دې لپاره دی چې دغه کم سورس تاسو اخیستی دی دغه تاسو چینج کړئ یو آیکن ته کنورټ زه کلیک کوم ډسپلی از آیکن کوم آیکن مختلف آیکن دي دلته که دا نه خوښېږي براوز ته لاړ شئ نور آیکن یې پیدا کړئ خوښه یې کړئ خو دې ځای نه زه دغه آیکن انتخابوم اوکې کوم او بیا اوکې دا وګوره لیکل بالکل ما ته نه ښیي صرف یو آیکن ښیي یعنې یو کس نشي کولی چې دا اوس مطالعه کړي چې دې کې څه شی دی پرې نه پوهېږي یو عادي کس ډېر کمپیوټر باندې وپوهېږي نو هغه کولی شي چې بیا دا بېرته راشي دلته کنورټ او خپل حالت ته چې راولو دا ډسپلی از آیکن لرې کوو اوکې کوو بېرته خپل حالت ته راځي امید ده چې په سپیشل باندې هم پوره پوه شوي یاست پیسټ لینک باندې هم پوه شوي یاست او په لینک او دلته چې شی و لینک ډاکومنټ آبجیکټ باندې هم پوه شوي یاست دا و په سپیشل